د بلخ ولایت د خوړو او درملو ادارې د حیرتانو دوراهي کې د شته ګودامونو څخه د څارنې په موخه لیدنه وکړه. په یادو ګودامونو کې خوراکي توکي ځای پر ځای کیږي. هغه شمیر ګودامونه چې د خوړو ادارې د اصولو او مقرراتو سره برابر نه وو مورلاک شول او خبرداری ورکړ چې د دغه ادارې د معیار او ورکړل شوو لارښوونو پر اساس د خوراکي او نور توکي ځای پر ځای کړي. این گودام که ما مورلاک کردیم اول مشکل عمده این بود که مواد غذایی یعنی آرد و مواد کیمیایی که کود هر دویشان یک جا بود، حتی اینا مخلوط شده بود با هم دیگه. و دیگه ای که تقریبا در حدود 19 تن آرد که این تمامش کلوخک شده بود، این کیفیت خود از دست داده بود از باعث که رطوبت بود. دیگه مشکل عمده اینجا بود که این آرد را که ما دیدیم 2-3 تاریخ داشت. ښاغلي توانا په ګودامونو کې د خوراکي توکو ساتلو پر اړوند د اصولو او مقرراتو څخه یادونه وکړه او د ګودام لرونکو له لوري د یادو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړ. گودام آرد معیاری باشه. معیاری این معنا که مکمل باید کاشی باشه. در بالای کاشی ها باید پلیتای چوبی و یا فلزی و یا پلاستیکی باشه، حداقل 20 سانتی از سطح زمین بالا باشه و از دیوار همچنان 20 سانتی فاصله داشته باشه. ما بتانیم ایره از رطوبت و یا حشراتی که داخل گودام است این مکمل باید جالی گرفته باشه، محفوظ باشه و همچنان از نور مستقیم آفتاب باید در امان باشه. ورته مهال ځینو ګودام لرونکو د بلخ ولایت د خوړو او درملو ادارې له دغه اقدام څخه هرکلی وکړ او په راتلونکي کې د یادې ادارې معیارونو او اصولو د مراعاتولو ژمنه وکړه. تعهد ما این است که نمیره مالا عموما مربوطش گودامدار نمیشه. گودامدار فقط صلاحیتش نمیقدر است که مال نگاه کنه، امانت دار است. امانت هم میگیره، امانت تسلیم میکنه. ولی که این رقمی که میشه اول باید گودامدار در تاجر خبر بده که این مال این رقم است، مال چی میکنی. د بلخ ولایت د خوړو او درملو ادارې د اصولو پر اساس باید خوراکي توکي له نورو سوداګریزو توکو څخه جلا د نم، ګردونو او خاورو څخه لرې په مناسب ځای کې وساتل شي چې له دې سره به د خوراکي توکو په ځانګړې توګه د وړو له خرابېدو څخه مخنیوی وشي.